چې تا ته د وادګ دی په لاسو باندې نکریزي قسم درته ترې ووهه په خپو باندې نکریزي سحر ستا سره لاسونه خلکو ولیدل رسوا شوم د شپې دې راته ایښي وو جامو باندې نکریزي خو چې تیره مې ځواني شي بیا به ستا په مینه څه کړم چې تیره مې ځواني شي بیا به ستا په مینه څه کړم په تیر اختر ویشتل شي دیوالو باندې نکریزي چې تیره مې ځواني شي بیا به ستا په مینه څه کړم په تیر اختر ویشتل شي دیوالو باندې نکریزي او یو بل شعر پکې دی چې لیلا وه د منګي سره سحر په چینه ناسته لیلا وه د منګي سره سحر په چینه ناسته ساقي به پاکول یې په اوبو باندې نکریزي او یو شعر پکې اوس رایاد شو چې ناوې د واده په شپه جوړ زهر دي خوړلي ناوې د واده په شپه جوړ زهر دي خوړلي پراته دي د یو قبر په خازو باندې نکریزي او لیلا وه د منګي سره سحر په چینه ناسته ساقي به پاکول یې په اوبو باندې نکریزي سلامونه احترامات کتونکو نن ما سره مسترب صاحب ناست دی موقع مې لاندې کړي وو د نه خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کوو نو نه حایل کېږو په منځ کې میک ورته سپارم غزل مطلب ثاقب صاحب عشق وفاداره دی وفا نه پرېږدي عشق وفاداره دی وفا نه پرېږدي خو زه یې پرېږدمه خو اوس ما نه پرېږدي عشق وفاداره دی وفا نه پرېږدي خو زه یې پرېږدمه خو اوس ما نه پرېږدي خو تا خو پرې یخه یم په هر یو ځي کې تا خو پرې یخه یم په هر یو ځي کې خو ستا خیالونه مې تنها نه پرېږدي تا خو پرې یخه یم په هر یو ځي کې خو ستا خیالونه مې تنها نه پرېږدي خو اخر مو بد ورسره څه کړي دي اخر مو بد ورسره څه کړي دي سره یو ځای چې ما او تا نه پرېږدي و چې وي رښتیا پښتانه دا مې واوره دا مې واوره هغه پښتو هغه حیا نه پرېږدي چې وي رښتیا پښتانه دا مې واوره و هغه پښتو هغه حیا نه پرېږدي او په نیمه لار کې چې تا پرېښوم اشنا په نیمه لار کې چې تا پرېښوم اشنا او په نیمه لار کې څوک اشنا نه پرېږدي مننه په نیمه لار کې چې تا پرېښوم اشنا په نیمه لار کې څوک اشنا نه پرېږدي او خلاص د ظالم نه چې ځان نه کړو په زور خلاص د ظالم نه چې ځان نه کړو په زور دا مونږ په سوالو په جاړه نه پرېږدي خلاص د ظالم نه چې ځان نه کړو په زور او دا مونږ په سوالو په جاړه نه پرېږدي و اخري مقطع و چې زه مسترب به څنګه تا پرېږدمه زه مسترب به څنګه تا پرېږدمه د وخت مجنون د وخت لیلا نه پرېږدي ډېر ښکلی نور شعرونه که سره وي یاد وي وار ازا کتونکو انشاءالله بله موقع باندې د نه نورم ښکلي شعرونه ریکارډ کوو تاسو ته خواست دی چې مونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کو پاڼه لایک کو تاسو یو جهان مننه وسلام